خان یاد کا خبره د نن شل کاله مخکې دا زما پلار وجلې او نن زه د هغه انتقام اخیستو له راغلم. خان ستا دا چمچې ممچې چې څومره دي که نه دا زما هیڅ نشي کولی او نن ستا ویلې ته راغلم په دې راغلم چې ستا مرګ له راغلم. ځان تیار که خان. وطنا وطنا وطنا. سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، د کراچۍ په ښار لانډي کې موجود یم. نن ستاسو پیژندګلوي له یو داسې هنرمند سره کوم، له یو داسې فنکار سره کوم چې دې فنکار د کراچۍ په ښار کې په ډیرو میداني پروګرامو کې د خپل فن مظاهره کړې ده. له ما سره پر څنګ باندې دا فنکار ناست دی یاسین خان سواتی. نو د یاسین خان سواتی پر ژوند او پر فن باندې له ده سره تفصیلي مرکه کول غواړو. تر ټولو له مخه زه په خپل پروګرام کې یاسین خان سواتی ته ښه راغلاست وایم. السلام علیکم، ستړی مه شئ. وعلیکم السلام. یاسین خانه څنګه یې؟ ژوند دې څنګه دی؟ یاره ښه دی، ستاسو ډېره مننه. تاسو راغلی زما خواله دې غریبې جومپړي ته او زما خواله راغلی، نو ستاسو زه ډېره شکریه ادا کوم او ستاسو ډېره مننه. یاسین خانه دا ماته وایه چې ډېر کتونکي په دې خبر نه دي چې دا میداني پروګرام څنګه وي. د دې تفصیلات که زموږ له کتونکو سره بیان کړي. میداني پروګرام خو لکه داسې دی که داسې زموږ یو شوق دی او د شوق لګیا یو بس یو وړوکې غونته نیمه ګنټې پروګرام وکړو، د خلک خوشحاله کړو، وخاندي راوخاندي او خوشحاله شي لاړ شي کورونو ته. ګوره داسې پکې که نه چې لکه دوه کسان په کور کې رونه جنګ وکړي، جګړه وکړي، زموږ میدان ته راشي په میپل کې ودرېږي، نو زموږ هغه ټوکله ټګاره چې ویني، هغه خندا ویني، نو هغه دواړو وروڼو هغه خندا په جړا په ځای خندا راشي، هغه وخاندي، زموږ پروګرام وګوري هغه وخاندي چې یار دا خو ډېر ښکلي فنکاران دي، ډېر ښکلی کار کوي. نو موږ یې دې دپاره کوو چې یاره دا خلک زموږ نه متاثره او خوشحاله وي. په دې میداني پروګرام کې چې کومې ډرامې کم پرفارمنس تاسو کوئ، هغه پرفارمنس هغه ډرامې د پښتنو دپاره یو څه سبق آموز هم وي او که نه وي. نو دې میداني پروګرام ګوره موږ د خلک په دې خوشحاله وکړو چې دې کې میسیج شته، دې خلکو ته موږ دا میسیج ورکوو چې ګوره دا وګوره چې دا د پلار څه کردار یې پلار څه وایي، زوی ته ګوره زوی څه وایي، هلته کې کوم چې دغه دشمن دی هغه ته ګوره هغه څه. موږ دا د خلکو له یو میسیج ورکوو. دا عوام چې څومره موږ ته ناستې 400-500 کسان هغه هم ښه غور سره ګوري موږ ته. ګوره ما یو پروګرام کړی و چې په هغې کې زما واده وشي په پروګرام کې لکه که نه، نو زما واده وشي او واده بیا کور ته راشي، بیا زما پلار هغه بیمار بیا ما ته دا ښځه وایي چې یاره ته داسې کار وکړه چې دا پلار ستا بیمار دی، دی ویسه په اوږی کېنوه او د کمره د غر نه کته وغړوه، دی مړ شي، دی مري نه او دی مړ شي نو ښه به ما ته به دا کور وزګار شي که نه. نو زه د دې ښځې په وینا د خپل پلار ویسم د غر په سر یې کېنوم، نو دا پلار زما خندا وکړي، دوه خنداګانې وکړي چې وخاندي. زه دې تپوس کوم چې پلاره تا ولې وخاندل؟ نو دا پلار ماله دا جواب راکوي بچه ما په دې وخاندل و چې څه کرې نو هغه به ریبې. نو دا د مشرانو حقیقت متل دی، وایي بچیه ما په دې وخاندل چې د نن نه 20 کاله مخکې د دې کمره ما خپل پلار غړولی و، نن که ته مار غړی نو زه ته ګناه کې نه راځې، خو دا واوره سبا به ستا بچي راځي او تا به رغړی. نو زه لاړ شم د هغې پلار په خپو کې پرېوځم، نو هغې پلار په خپو منت یې وکړم، هغه ښکل کړم، هغه په دې اوږه راوالم او کور ته یې واپس راوړم. ښځه ما ته بیا وایي چې تا دا پلار کور ته ولې راوړ دی؟ خو تا ته ما وې چې یاره دی د دې کمره که ته ورغړوی چې مړ شي دی روغېږي نه، زموږ یې خوبونه آرام کړي دي. نو زه دې ښځې ته یم چې ښځې که د ښځې په حیثیت باندې زما په دې کور کې پاتې کېږي خو ټیک ته، او که نه پاتې کېږي نو بیا به دې د پلار کره ولېږم او سیده به ځې. نو هغه ښځه وایي چې نه دا سړی به لړکی نو هلو به زه پاتې کېږم. نو زه یو څو څپېړې د هغې نه وتمبم چې دا زما پلار دی، ښځې به د 20 پیدا کړمه خو دا یو پلار نشم پیدا کولی. نن نه بعد به ته د خدمت کې او د ده به قدر کې، د ده به عزت کې لکه څنګه چې د خپل پلار کې. نو ښځه زه په دې باندې هغې له زه طلاق ورکړم، نو ښځه زما لاړه شي کور ته. نو دا ګوره یو میسیج دی چې داسې ګوره په کورونو کې دا کېږي، لکه ګوره مشر ته څوک ادب نه ورکوي، یار دا مشر دی او دا بیمار دی او دا داسې دی. لکه ګوره زه دې ته دا وایم بار چې ګوره د مشرانو قدر کوئ. مور و پلار چې دي که نه دا یو جنت دی، دا ګوره دیونه دوا واخلی
دا یو دواګو دي که دوی ته چې د زړه نه یو دوا وکړه که نه نو انشاءالله تعالی چې تاسو به کامیاب ګرځئ. د کراچۍ په ښار کې په کومو ځایونو کې تاسو دا لایو پروګرامونه کوئ؟ یاره جی دا خو ایل پارک ته مونږ تللي یو د اختر اکثر 3 ورځې راشي مونږ هلته وځو شوګانې کوو په دې میدان باندې نو په هغې کې کم سے کم نه چې کم سے کم نه 500-600 کسان راته چاپېره ولاړي او ښه خوشحاله یې ښه خندا یې ښه گپ شپ لګوي. ډېر کسان مونږ سره ډېره مینه محبت ساتي. بوتلې څوک راوړي څوک راله چای راوړي څوک دا راکړي خو لکه مونږ ورته وایو چې یاره تکلیف مه کوئ او لکه دا مه کوئ که نه خو نه هغه د خپل له مینې نه محبت نه مونږ له هغه شی راوړي. هغوی مونږ ته وایي چې یار تاسو ډېر ښکلې فنکاري کوئ ډېر ښکلی کار کوئ تاسو ډېرې ښکله اداکاري کوئ تاسو یاره بیا دا تپوسونه کوي کم ځای کوئ یا کم ځای پاتې کېږئ. ډېر کسان دا راته وایي چې یاره تاسو مخکې وځئ سټوډیو ته لاړ شئ غټې غټې فنکارانو سره ځان شامل کړئ سټوډیو ته لاړ شئ خو لکه هلته کې ورته مونږ وایو چې یاره بس زه به چې څه نصیب را اوچت کړو جو زه به چې څه ټایم نصیب راغی جو ځان به وباسو. یاسین وروره دا ماته ووایه تاسې چې دا لایو پروګرامونه په یو فار کې یا د کراچۍ په یو میدان کې کوئ استله تاسو سره خو به فنکاران نور هم وي په دا یو پروګرام کې د څومره فنکارانو ضرورت وي؟ جی دا خبره خو بالکل ستا صحیح ده چې د یو کار د یو په لاس نه ګوره وایي د یو لاس نه پړک نه خیږي چې یو لاس وایي که نه پړک نه خیږي دواړه ووایي نو پړک پتې وخیږي. نو ستاسو خبره په دې صحیح ده چې لکه کم سے کم چې لکه دا زما د کهانۍ په مطابق زه یو کهاني روکم د 4 کسانو د 6 کسانو د 8 کسانو نو کم سے کم زمونږ کسان چې دا ډېر نه وي که نه چې مونږ دې ځای نه پروګرام لزو میداني ته نو کم سے کم چې دا 8 کسان زمونږ لازمي 8 کسان. تاسو چې 8 کسان لایو پروګرام پښتنو ته ښکاره کوئ استه د هغو پښتنو له طرفه څه انعام یا څه پیسې میلاویږي او که نه؟ نو بس د دې هلکانو راته وایي چې یاره دوی نه څه چای پانی والو دغه والو نو ښه د هلکان موږ سره دا کم عوام چې دی دوی موږ سره ډېر غټ امداد کوي لکه څوک چې دی 50 راکړي 100 راکړي داسې پکې راشي چې لکه هغوی نامونه هم راکړي لکه په 500,000 روپو پورې انعام میلاو شوی دی ماته په خپله ماته میلاو شوی دی. بیا مې په هلکانو چای مې څکلی دی روټۍ مې پې خورولې ده او دا انعامونه لکه موږ ډېر اخیستي دي لکه او لکه ډېره مینه محبت موږ سره عوام ساتي. دې فن ته څنګه راغې؟ یاره جی دا خو بس دا هلکان لګیا و د میدان کې جو ما هغو ته کتل جو یو ډرامه هغو داسې یو کهاني روغه کړې وه چې هغه د جړا وه نو ما هغه کهاني وکتل نو زما په دې خپلو سترګو کې اوښې رالې ما وې ګوره رور ته وګوره او د بل رور ته وګوره دا یو رور څومره ښایسته اداکاري وکړه او څومره د شریفۍ اداکاري وکړه او دا یو رور څومره بدماش دی چې په دې شریف باندې څومره ظلم زیات دی او دا کوي نو لکه په دې دواړو دا رونو دا سین چې ما ولید که نه نو زما دا زړه هغه وګټو ما یار زما په دې سترګو کې په خپله یو اوښه غونته راله نو مې واقعي هلکان ډېر تکړه دي او ډېر ښکلی کار کوي او دا ډېر غټ اداکاران دي. یاره زما ورسره شوق پیدا شو بله ورځ داسې د هلک سره کېناستم پاڅېدم هفته نیمه 2 میاشتو په دې کې زه هغه سره کېناستم ما ته وایي چې یاره بیا ورته ما پر وکړو ما چې یاره ما هم ځان سره د ډرامو کې واخلئ یاره او زما هم تاسو سره شوق پیدا شو نو ما ته وایي چې یاره دا د چا میراث خو نه دی راځه که نه بالکل راتلی شي که ته راځې 2-3 نور راولې راوله دا خو شوق دی دار سړي دې کې منع نشته دی. نو زه لاړم جو ورالم جو ما هغه شوق وکړو هغه لول بیا ما خندله خندا راتله په مخ باندې او دا راتله لکه ولې چې هغو ما به خلکو ته کتل نو زه به شرمېدم غونته نو ما وی یاره دا خو لکه ډېر بیا هم خو ځان مې کلک کړی و چې یو څو ډرامې مې وکړو نو بیا په خپله زه د دې د فیلډ نه پوه شوم ما دا اداکاري خو داسې کوي او داسې کوي بیا په خپله زه د دې استاد شوم او په خپله به کې بیا شوق مې بړاو شو ده. پښتانه په دې فن و تا ته په کوم نظر ګوري؟ ګوره جی خبره داسې ده چې لکه د نن تاریخه پورې خو لکه چا بد نه دی ویلي موږ ته چې څومره هم عوام ولاړي که نه لکه هغو ته هغه اس ښکارېږي چې په دې کې ګوره جنۍ نشته دی دوی سره په دې کې داسې څوک نوره ګډا وډا نشته دی دا هلکان دي یو خپله یو کومیډي یو خپل یو وړوکی پروګرام یې نیولی نو هر سړی به د دې نه خوشحاله و لکه دې کې چا اوسه پورې دا نه دي ویلي چې یاره دا غلط کار دی یا دا نه دی کول پکار یا دا کار ښه نه دی لکه ولې زمونږ کار به داسې و چې سیده ساده کار به و زمونږ به دا خلک خوشحالولو دپاره مونږ راتلو او مونږ به دوی ته د خپلې کهانیانې کولې نو هغو به زمونږ ډېر متاثر او ډېر خوشحاله. بنیادي طور د کومې سیمې؟ زه په خپله چې د سوات د مټې یم او مټه کې بیا زه د ښځې باماخیلې یم نو زمونږ دلته کې ډېر وخت وشو چې راغلي یو. یاسین وروره د زړه ارمان دې څه دی؟ یاره څه ووایم د زړه ارمان د چا څه د زړه ارمان خو دغه ارمان چې بس وخت خو تېر شو کوم چې زمونږ ارمانونه
اوس هم ماشاءالله کم سے کم 50 52 53 کې روان یو عمر زمونږ روان دی نو اوس په مزید منګه سو کو خو بیا هم دومره اداکاري او دومره 15 کې شته چې ان شاء الله تعالی کچا چرته مخکې منګه بوتلو ان شاء الله خپل پن ورته خایو تا به میداني ډرامې بیخي ډېرې کړي وي د هغو میداني ډرامو کې د یوې ډرامې ډایلاګ که د موږ ته وویل خان یاد کا هغه خبره د نن نه 20 کاله مخکې تا زما پلار وجلې او نن زه د هغه انتقام اخیستلو راغلم خان ستا دا چمچې ممچې چې څومره دي که نه تا زما هیڅ نشي کولی او نن ستا ویلې ته راغلم په دې راغلم چې ستا مرګ له راغلم ځان تیار که خان یاسین وروره په آخر کې د وطن چینل کتونکو ته که د څه پیغام په ذهن کې وي چې زه به د خپلو پښتنو وروڼو ته زه دا یو سوال وکړم منت به ورته وکړم چې زما وروڼه دي او زه تاسو ته دا منت کوم چې تاسو نشې مه کوئ دا تماشې ښې نه وي او نشې ښه شی نه دی دا د سړي زندګي بربادوي ستاسو به ګوره په کورونو کې واړه واړه بچي مور او پلار به وي خویندې وروڼه به وي هغو سره کښېنئ زندګي تېروئ خپله مزدوري کوئ د دې نشو نه هېڅ هم نه روغېږي ګرانو کتونکو دا و یاسین خان سواتی چې موږ له تاسو سره د پر ژوند او پر فن تفصیلي مرکه وکړه تر بل خوندور پروګرامه پورې مو پر لوی بادار سپارلي یاسته د خدای په امان